السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم ساسورو تاسو ملګری اساسانی یو ځل بیا مازیګر د کلینه تاسو مخاطب یم او پایندر سلطان خیل لالو پاین ترغلیو دلته لالو سپر لیګ افتتاح داغه په دعوت باندې مونږ راغلیو نو ودی کې چې کوم د کمیټه راکین دی داغه په تاسو کو چې په کومه طریقه سره به دا ټورنمنت او دا ال اس ال شروع کیږي نو داغه زموږ سره د عطاورحمان سی داغه نه په تاسو کو چې د دې ال اس ال چې کوم دی د رول څنګه دي او شروعات په څنګه کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې رول خو مطلب دا دی چې کوم پهلا میچ د غزمنګ د سٹار سلطان خیل او د پښتون ټایګر د دیو پامنس کې به کلاویږي. بل خبره دا د دې رول خو لکه بالکل سیمپل رول لیکم چې په عام ټورنمنت کې خو لکه مطلب دا یو لیګ دی دا موږ په سنگل طریقه باندې شروع کړی دی لکه په ډبل باندې نه دی بل په دې کې ټوټل 19 میچ دي. په دې کې هر میچ چې کوم دی هغه به مازیګر شپږ بجې شروع کیږي. هر یو کلاړي لدا پکار دی چې دې کې کوم رول دی هغه موږ په سوشل میډیا باندې هم شیر کړل چې هغه فالو کړي. بل خبره دا ده چې کوم د ملمانه کسانی کنه دا غوي دی خیال وساتل شي کورون تری مخامخ نه کینی. بل لاره چې لکه بد اخلاقی دي نه کوي کم ټیم کلاړیان دي کم کپتانان دي هغه خپل کم پلیران چې دي هغه پوهه کې چې بای بد اخلاقی نه ده پکار ځکه چې دا زمونږ بالکل یو کله دی یو کسان یو خپل ورونه په منځ کې د دې متعلق لکه د یو بل سره بد اخلاقی ونی شي ځکه چې سبالم زمونږ د یو بل سره سترګي لګي. بل هغه رول لري کم چې کسان دي هغه د کورون تری مخامخ نه کینی. بل امپایر خو ولدي نه ورغي امپایر نه غلطي کیږي ځکه چې په انټرنیشنل سطح کې هغه ټول عمر کرکټ کې لاو کړی دا غوي نم غلطي کیږي هغه بیا پر یو هم ګوري خو بیا هم هغه غلطي شوی. بل لکه دا خو په دې کې لکه دا کیمرا نشته بل امپایر نه بغلطي وشي نو لکه دا نه دی په کار چې ته امپایر پس ور دي چیرته دا وکړو نو د امپایر لکه غلطي به وشي دا غي بچ کم دی نو منګه د کمیټي والا سره خبره کوم تب کپتانان چې دي. بل خبره دا د کم سکورر چې دا غي خپل بنور دي ځکه چې سکورر من کینو هغه چې کم دوه ټیمانو میچ هغه به د یو الګ ټیم نه کینی نو دغه رول دی او بل په سوشل میډیا باندې شیر شو دي نو کسان دی هغه رول فالو کی. ډېر مهرباني دا عطاورحمان سی بو دا ال اس ال کمیټي چې کوم ممبر دی او مشر دی دا خبره تاسو اورئ دا میچ کله کیږي نو دا د دې لپاره ریفریشمنت لپاره نو په دې کې یو بل سره گزاره کول پکار دي او ټولو ته دا درخواست دی په دې ال اس ال کې شمولیت وکړي. موږ اردو د افتتاح وکړو دلته راشه دا دا ال اس ال لالو سپر لیګ چې کوم دا غره افتتاح وشو د دینه بعد چې کوم دی دا میچونه شروع کیږي نو ټولو ته درخواست چې راشي او پایندر سلطان خیل لالو پاین ال اس ال چې کوم دغه افتتاح وشو ټولو ته پکې د شمولیت لپاره درخواست ډېر مهرباني. د سٹار سلطان خیل او پښتون ټایګر پیرنې میچ چې کوم دی هغه شروع کېدو والے او سو منټ کې ان شاء الله تاسو ته دا بیټینګ او فیلډینګ او ورسره بالینګ شروع کیږي او تاسو به ویډیو کې اوس بالینګ شروع شي ولنې بال او دا په پیک باندې عمر موجود دی ولنې کې نو شو افغان یم قهرمان یم سرلوړی په میدان یم کرکټ کې پهلوان یم. قهرمان یم سرلوړی په میدان یم کرکټ کې پهلوان یم. افغان یم قهرمان یم سرلوړی په میدان یم کرکټ کې پهلوان یم کرکټ کې پهلوان یم. راوړم باغ ناړۍ کپ د خپل ګران افغانستان ته چیلنج مې دی جهان 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 ته.
سولې امیر یم د سولې بهیر یم د سولې بهیر یم د سولې سفیر یم د سولې امیر یم د سولې بهیر یم د سولې بهیر یم د سولې پیغام د امن وړم د نړۍ هر یو مکان چیلنج می دے جهان ته 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 کرکټ لوبا بریا ترنه راوړوبا